اللہ فرمائی فانظر کیف کان عاقبت الظالمین. نبی علیہ السلام ته وی او مونږ ته اورئ مونږ ته وی سوچ وکړئ فکر وکړئ په سترګو دغه علاقې ووینئ د زړه نظر وکړئ چې کومو خلکو ظلم کړی دی او د الله مقابله کې ودرېدلي دي د هغوی انجام بیا څه شو. په دغه بادشاهانو کې یو ډله د فراعنو تېره شوې ده د نن نه 4.5 یا 15,000 کاله مخکې دا تېر شوي دي. 4,500 نه واله تر 5,000 سال پورې 15,000 کاله 4.5 کاله مخکې یو ډله تېره شوې ده او د عربو په دې علاقو خصوصا مصر اوس چې ورته کوم مصر وایي دا هم پکې او د دې نه علاوه نورې علاقې د عربو دا هم پکې شاملې وې نو هغوی په دغه علاقه پاتې شوي دي د الوهیت او د خدایۍ درجې ځان له ثابتې کړي دي او قوم ته ویل چې موږ ستاسو خدایان یو او په مخ د ځمکې د جبر او د زور حکومت کړی دی دغه خلک خو ډېره موده د دې حکومت تېر شوی دی او د انسانانو ته مخلوق خدا ته په داسې نظر کتلی دي لکه موږ چې د خرو نه یا د سپو نه یا د غویانو نه خپل کار اخلو بیا به موږ چې د خر نه کار اخلي سړی نو څه ناڅه خیط خو به ورته واچوي څه ناڅه ګیا خو به ورته واچوي او د غوی نه که یو سړی کار اخلي لاس پې راکاږي د انور نه یې بچ کوي د ګرمۍ نه یې بچ کوي ولې ځکه چې دا د پیسو شی دی دې دپاره ګورې زمونږ دا خلک هم نه کوي چې ما پې کار وکړه ستړی دی راشی موړې کا نه که دا رانه ټپ شو یا دا رانه وغورځېده دا او یا رانه ټپ شو نو پیسې به مې غرقې شي د پیسو دپاره لګیا دي لیکن هغې ظالمانو به د خپل رعیت نه داسې کار اخیسته داسې کار لکه یو سړی چې په خر مزدوري وکړي او ښه ستړي شي او بار یې ډیکه کړي چې زه بار مړېږه دقسې خدمت یې ته اخیستی داسې روټۍ به یې ورکوله معمولي غوندې چې ته په ورځ کې یو ځل یو نړۍ روټۍ یا په 2مه ورځ یو نړۍ روټۍ او د شپې ورځې به یې پې خدمتونه او کارونه به یې کول او ظالمانو چې چا کار نه دی کړی نو هغوی له به یې داسې سزا ورکوله چې خلک به غریبانان یېرېدل چې خدای ده سره څوک په جمدون یې د سرمن ایستې دي په جمدون یې په کاڼو باندې او په ننګرو کې په کاڼو په سوباړو ډبولې دي او څاګانې تېستې دي نو چې یو مزدور سره ته دا چلو کې نو نور مزدوران غریبانان یریږي بیا هغوی بیا څه نشي کولی دې فراعنه د مصر د بادشاه لقب به فرعون و فرعون د یو خاص بادشاه نوم نه دی لکه زمونږ دې زمانه کې چاته وزیر اعظم وایي چاته صدر اعظم وایي چاته صدر وایي چاته جلالت الملک وایي خو دې زمانه کې چونکې اقوام متحده دا ټوله دنیا په یو صدر کې یو ځای کړې ده نو تقریبا نومونه د ټولو بادشاهانو یو شوي دي پریزیډنټ او صدر دا ورته وایي هغه زمانه کې د هرې علاقې د هر خپل قوم د بادشاه به یو خپل لقب و د حبشې چې به کم بادشاه و هغه ته به نجاشي وي هر یو چې به هغه ته به نجاشي وي او د مصر چې به کم بادشاه و هغه ته به فرعون وي دا فراعنه د دې جمع ده دا د نن 4.5 کاله مخکې تېر شوي دي دوی څه بعضې څیزونه ځان له جوړ کړي دي چې هغې ته چې ورته ټکټ بالي د انټري بیا جدا ټکټ ته چې ور دننه کېږي او که ته بیا وایې چې د مقبرې ته دننه داخلېږم د احرام ته د هغې ځان له خپل ټکټ دی هغې له بیل ټکټ دی مونږ لاړو مونږ وایو چې په 3 واړو مقبرو ورتل خو ګران هم دي ټکټ یې هم ګران و خو مونږ وایو چې یاره د یو احرام ټکټ به والو دې کې به دننه ورشو وبګورو چې دننه پکې څه دي او دغه حراماتو کې هلته چې سړی لاړ شي ټکټ والي نو بیا هغې ظالمان هم دې ته ناست دي ټوله پیسو هم په دې سیس پیدا کوي هلته بیا ټانګې دي نو هغه ټانګې هم داسې جوړې کړې دي چې هغې کې مخکې یو سیټ دی شاته پکې سیټ نشته مطلب دا دی چې ګڼ کسان دي چې ډېرې ټانګې پکار شي 2 کسان په یو ټانګه کې وړي زیات پکې نه وړي هغې سره باقاعده خپلې پیسې دونه پیسې به څونه اوچت دی دا احرام دا د ځمکې نه هغه سر نه چې شروع شوی دی تر سره پورې 956 فوټه 956
شپږ 756 فوټو هغه سر نه چې ونیسئ تر څوکې پورې، دا بل سر چې ونیسئ 756 فوټ، دا بل طرف چې ونیسئ 756 فوټ، دا بل طرف چې ونیسئ بره ترې څوکه جوړه شوې ده میناره غوندې. او بیا د دې ځمکې نه چې دا کوم دی دروازه لګېدلې ده سطح د ځمکې دا خو هغه پترس دی نو اوږدوالی زیات دی چې نیغ په نیغه اخلې نیغ په نیغه نو 481 فوټ ته جوړېږي 481 فوټه. دا یو بلډینګ دی جی، دا ټولې ګټې دي ګټې، څومره ګټې لګېدلې دي هم درته ویم، ګټه څونه ده هم درته ویم، خو په څومره رقمه دا یو جوړ شوی دی، دا یو مقبره دا په 19 ایکړه جوړ شوی دی. 1734 سلور دیرش جربه کې صرف دا یو جوړ شوی دی، 19 ایکړه کې دا جوړ شوی دی. او دا 15 منزله دی یو دنه 45 چتونه دی پدې کې. مونږ خو صرف یو سوړه ولیده، په یو سوړه وردننه شو مقتل. ما چې تاریخ وکړ حیران شوم چې دا تاریخ او ساینسدانانو چې کوم تحقیق کړی دی دنه به ګرځېدلي دي نو صرف د سیاحینو دپاره یو لاره کولاو کړې ده، یو لاره کولاو کړې ده. هغه لاره هم درته ویم چې هغه په کوم بنیاد ده. دا 15 منزله ده، 45 منزلونه دا په دې کې دي، 15 منزله ده. او دې کې کمرې دي، دې کې لارې دي، دې کې د قبرونو ځایونه دي، دې کې د هغوی چیمبرې دي چې دې کې به بادشاه کېناستېده، دې کې به وزیران کېناستېدل، دلته به آرام کو، دلته به فیصلې کولې. مونږ وایو صرف مقبره ده، نه د هغوی لکه څنګه چې قومي اسمبلی هال ته ورتګ نه شي، د سپیکر پکې ځان له چیمبر د ناستې دی، د ډیپټي سپیکر پکې ځان له ځای وي، د قائد حزب اختلاف پکې ځان له کوټه ده، او د پارلماني لیډر پکې ځان له ده. دقسې په دې کې چیمبرې دي، د هر چا پکې ځان له کوټې به وي د شاهي خاندان. او صاحب من څومره کاڼي پې لګېدلې دي او د کاڼو وزن څونه، اکثریت کاڼي چې دي اکثریت یو کاڼی 3 ټنه یو کاڼی، یو کاڼی اکثریت څومره دی 3 ټنه. لکه ټن څو منې 10 منه، نو چې نو 90 لسکم 100 منه یو کاڼی دی. ودرېږه لا مخکې درته نور وایم 3 ټنه یو دی. او بعضې کاڼي الله اکبر 15 ټنه دي. او بعضې کاڼي تاریخ لیکي چې 80 ټنو پورې پکې کاڼي دا کاڼي لګولې. خو عمومي کاڼي 3 ټنه، 3.5 ټنه او 3 ټنه، 3 ټنو نه واړه پکې نشته، 3 ټنه او 3 شته پکې، خو لکه عمومي کاڼي دا 3 ټنه دي. لسکم 100 منه یو کاڼي. دا څنګه کاڼي دي؟ دا بونډي نه دي، داسې تراشلي دي، داسې چې دې ځای نه ونیسي سره پورې هغسې پیمانه پکې یو شان به دي، یو پکې بار نشته، یو پکې دننه نشته. او کاڼي څنګه لګولې دي؟ تاریخ لیکي وایي که پلاسټک پکې منځ کې وردننه کې دا اکسرې دا پلاسټک سره دا سړی چې لاس مات شي سیلان له وباسي، که دا پکې وردننه کې دا هم پکې نه وردي، دونه پرېسې لګولې. او یو کاڼی د پاسه بل کاڼی داسې لګولې چې هغه پیوند هغه خښتو کې نه چې دا بل پې دا پاسه لاړ شي چې هغه پیوند پکې بند شي. څه ورته وایي؟ خښته چې په خښته وراوړئ چې هغه جوړ هغه درس پکې نه ښکاري. په داسې طریقې دا کاڼي لګولې دي، بلکل چې لاندې نه ګورې مزې پکې دي، یو به پکې بار نه. او کاڼي په منځ کې څه شی نشي وردننه کولی، دومره ټیټې دا کاڼي لګولې دي. او دا کاڼي روړې کوم ځای نه دي، دی د 800 کیلومتر لرې ځای نه راوړي، 800 کیلومتر 800 کیلومتر نه راوړي دي. په څه کې راوړي دي؟ په دریای نیل کې. نو ما ته هلته خلکو وي دا نیل مخکې د دې خوا کې به ده، اوس نیل لرې تللی دی. مونږ هم وي دا به ټکي تاریخ چې مې وکتوي نه د دریای نیل نه دلته کې بیا له چوره اوستې وه، د دریای نیل نه چویر اوستې وه. نو دا به په کاڼي په 80 کیلومتر 800 کیلومتر په دریای نیل کې راوړي. او بیا به په هغه چوه کې دیکې ورکولې، نو دې شي ته به یې رانږدې کول. مشهور خو آثار قدیمه والا دا وایي، مشهوره داسې ده چې دی په دغه طریقه راوړي دي. او دا بیا کاڼي به یې راوړه په څه باندې دی په کښتو کې راوړي دي. کښتۍ خو هسې نه ډوبېږي، خو کښتۍ کوم چې دونه وزن شي نو ډوبېږي. نو بیا د څاروو څرمنې ګنډلې وې، د څاروو څرمنې، او هغه یې داسې ګنډلې وې چې هغه لکه د ټوپ په شان دي وي چې هوا ترې نه وځي. هغه څرمنې به یې د هوا ډکولې، هغه یې کښتو ته لاندې تړلې وې چې د دې کښتۍ او د کاڼي وزن شي، نو چې د هوا والا شیدونه ترې لاندې وي چې دا ډوب نه شي. په داسې اندازې دا دلته را رسولي دي، وروړي دي.
سړی حیران شي چې دی خېجولې څنګه دي دی لګولې څنګه دي هغه زمانه کې کرین خو نو چې دا کرین په ذریعه باندې اوچت هغه زمانه کې دا ټکنالوژي خو نه وه چې د دې په ذریعه باندې اوچت کړي نو اوسني ساینسدان څه وایي یو ساینسدان لیکلی دي یاره وایي د ما ذهن دا اخلي چې دغه زمانه د جادوګرو ډېره زیاته وه نو د جادو په ذریعه ممکن ده چې دې د کاڼو دا وزن ختم کړي کاڼې بې وزنه کړي لکه اوس هم که ستاسو خیالي نو په دې منډو کې بعد جادوګري نو هغې به غټ تیر هغه به په اوچت کړي یا خدای پاکه زه یو کس نشم اوچتولی او هغې په یو کس باندې یو غټ تیر اوچتوي نو وایي کیدای شي چې د جادو په وزن په وجه دې په دې کاڼو کې وزن ختم کړي او په اسانه خېجولي خو دا هسې هغه فرضي خبره ده زما ذهن دا قطعا نه مني څوک وایي وایي دا د پیریانو نه کار اخیستی دی او د پیریانو په ذریعه بل اوچت کړي دي او بعضې حضراتو دام لیکلی دي اوسني تاریخ والا حضراتو وایي نه وایي داسې نه ده وایي دی خټې لګولې دي او وروسته یې په اور بل کړی دی او په دې قلا کې پخ کړي او د قرآن شریف دغه آیت چې ما درته وایي هغه دلیل سره نیسي چې کله د موسی علیه السلام او د فرعون مقابله راله نو فرعون څه وایي فاوقد لي یا حامانو على الدين فاجعل لي صرحا حمانا خټنا خخت جوړه کا هغه پخې کا هغه باندې اور بل کا او پخې کا مال یو محل جوړ کا لعلی اطلع الى اله موسی اذا موسی خدای د لزان ورور سم دی وی زما خدای برا دی معلومیږي دا چې هغه وخت کې خټه باندې به اور بلېده او هغې نه به کاڼې او خښتې جوړېدلې لکه اوس چې سینګ په بټو کې د خټې نه خښتې جوړېږي نو څوک دا وایي دا دام زما ذهن نه مني زه وایم چې دغه زمانه کې هر څه چې یو ټکنالوژي وه د دنیا اومه عجوبه ده ټول انګریزان راځي او تماشې لیځي چې خدای دا شی څه شی دی دومره اوچت بلډینګ څوکې به راتلې ده څوکه 15 چته دې کې دغه دي چې منزلونه دي پکې لارې دي پکې کوڅې دي پکې او دا درې ټنه کاڼې او بعضې پکې تاسو ته ما د هغې اندازه وښوله غټ کاڼې د سینګ سر ته رسولي بیا ورسره څه چل کړی دی بیا دا چل کړی دی چې د دې کاڼو د پاسه سپینه تیږه راوړې ده هغې پې منقشه لګولې ده لکه یو سړی چې آبادي وکړي او په هغې باندې سپین ټایل لګوي او یا سپین سنگ مرمر پې لګوي سپینه تیږه نو د عیسی علیه السلام د پیدایش نه 1.5 زره کاله مخکې یو زلزله راغله نو هغې زلزلې سره د هغه سپینه تیږه ټوله راوغورځېده د عیسی علیه السلام نه 1.5 زره کاله مخکې هغې زلزلې سره د دا ټوله سپینه تیږه راوغورځېده نو بیا محفوظه پراته وه عیسی علیه 1500 کاله مخکې نو بیا سلطان ناصر الدین یو بادشاه هغه هغه سپینې تیږې ټولې را یوځای کړې نو هغه ته ځان له قلا جوړه کړې ورکوټي جومات یې جوړ کړ اوس هغه سپینې تیږې نشته دی دا یو غټ احرام دی دا په څو کاله کې دا یو جوړ شوی دی 10 کاله کې هغې کې باقاعده لیکلي دي دا پکې راووتل تاریخ چې دا په 10 کاله کې دا یو مقبره دا مکمل شوې ده 10 کاله کې او حضرت 10 کالو کې دا مکمل شوه او په دې کې څونه مزدورانو کار کړی دی چې دی جوړولی دی مزدورانو په دې کې 2 لکه مزدورانو کار کړی 2 لکه او شپه ورځې پکې کار کړی ما خو تاسو ته وایي چې مزدور نه به داسې کار اخېسته لکه دې زمانه کې چې سړی د خر نه کار اخلي معمولي نوړی روډۍ به یې وله ورکړه او که مزدور وایي ناجوړه شم زه روکېږه وایي مړ شومه روکېږه هلته دریاب ته یې ورغورځوه پروا به یې پرې مه ساتله بس معمولي روټۍ به یې پرې خوړه دا به نو چې ورګه مزدورانو له ډوډۍ ورکوه پیسې تنخوا وله ورکوه لږه ډوډۍ به یې پرې خوړه ماشومانو به هم پکې کار کوو ښځو به هم پکې کار کوو جنکو به هم پکې کار کوو بوډاګانو به هم کار کوو خپل ځان سره نو 2 لکه د دې مزدورانو په دې کې 10 کاله خدمت کړی دی نو دا احرام ترېنه جوړ شوی دی اوس زما وروڼو یوه خبره درته بله وکړم دې زمانې والا ساینسدانان څه وایي د تېرېدو یو اهم شی و هغه په داسې انداز جوړ کړی دی چې اوس دې پکې سیب کېښود سیب یو سیب دې پکې کېښوده نو ساینسدانان وایي دا به 1000 کاله پروت دی خو دا به ستا نه شي خراب نه هغې کې په داسې طریقه جوړه کړې ده چې د نور دا رڼا دا په یو خاص تکنیک نور نه ښکاري لاندې نور دا شعاع چې موږ ورته ګرځو دا نه خو دا نور هغه چې کوم هغه د شعاع ده هغه په یو تکنیک لاندې رسېږي د شپې د سپومۍ د ستورو هغه لاندې رسېږي نو ما یو کتاب کته نو هغې کې لیکلي دي په هغه کتاب کې چې د شګاګو یونیورسټۍ یو پروفیسر و
شکاگو یونیورسٹی او پروفیسر دی داغه نوم دی جیمز برسن که برنس دی جیمز برنس د 15 ورځې هغه کې خوب وکړ وردن نشو او پکې اوده شو وی تر څو چې د نیم راویښ شوی ما به نه پاسوي 15 ورځې مسلسل دی پکې اوده او چې را پاسې ده نو په وجود باندې اس قسمه د خوب یا د بېهوشۍ یا د بیمارۍ یا د ستړې ورته چې را پاسې خامخا وجود کې فرق وي یا د لوږې یا د تندې یا د متیازو یا د غلو اس قسمه دسه ضرورت محسوس نه 15 ورځې دا پروفیسر ودرې 15 ورځې او چې را پاسې ده 15 ورځې سړی ودس پاتې نه رپورټ نه وردی لوی نه وردی ورته خولت نه بیږي ستړي کېږي نه په ډډه نه وړي 15 ورځې پس هم خلکو ولاقاو چې بس یې کله خدای بنده راویښ شه وی ولې تاسو زه ویښ کړم ما کتل چې زه به څومره پورې ودیم چې راویښ شو ته وایې ګنې 15 منټه مخکې وده شوی نه اودس ماتي د غټ نه د رکوټي نه ستړی نه لوږه نه تنده 15 ورځې کې سړی څو نوږې کېږي دا د شکاګو یونیورسټۍ په 1935 کې 1935 کې او دا ولې موجوده ساینسدانان وی دې کې یو قسم انرژي ده یو کاسمیک وته وی یو کاسمیک یو انرژي یو طاقت په دې کې دننه پروت دی او دا یو کاسمیک انرژي ساینسدان وی چې دا څومره سړي وجود کې دردونه راځي وی دا یو کاسمیک انرژي پکې ختم شي سترګو نظر کمزوري کېږي یو کاسمیک انرژي پکې وي ختم شي دماغ کمزوري شي دغه انرژي ختم شي سړی بوډا کېږي وجود کې دغه طاقت ختمېږي سړی ته څه مشکلات راځي پریشانی راځي دغه طاقت ختمېږي سړی ته وسوسه راځي دغه طاقت ختمېږي سړی غوږونه کڼېږي دغه طاقت ختمېږي د سړی غاښونه خرابېږي دغه طاقت ختمېږي د سړی خېټه خرابېږي دغه طاقت سړی بوډا کېږي دغه طاقت ختمېږي او دوی په دې احرام کې داسې یو تکنیک کړی دی چې دغه انرژي چې دا چې دوی ورته یو کاسمیک وایي زه خو پرې نه پوهېږم خو دا کتاب نه مې لیکلی ده درته یو کاسمیک انرژي وایي دا په هغې کې په وافر مقدار موجوده ده کله چې ساه اخلي دغه انرژي وجود ته دننه کېږي نو دوی به بوډا کېږي نه هر څو ورځې کې پکې پروت دی د وجود بدل نه کوي هر څو ورځې پکې پروت دی د سترګې نظر به نه کمزوري کېږي د غوږ طاقت به نه کمزوري کېږي بهر کې زما وروڼو دا دوی جوړ کړل ځان له یو لوی شی او عجیبه دا وه چې کوم ساینسدان د دې هغه ارکیټیک دی نقشه پیش کړه او په داسې طریقه به دا جوړو نو چې دی جوړ کړ نو ظالم بچي هغه مړ کړه ساینسدان هغه مړ کړ هلکه دومره قابل سړی وجدي وي دا به سبا بل نه جوړ کړي راشه سړی ختمه لیکن ساینسدان خو بچي وي ساینسدانان وي هغې چل بیا زده کړ نو دا نور احرامات پکې جوړ شوي دي خو زما وروڼو موږ وردن نه شو یو احرام ته صرف یو لاره باندې ما سره حدیث احمد هم زما نه ماما زوی دی شاه هغه هم را سره الله دې خوشحاله کړي یو بل ملګری دی چې هغه موږ سره رهبر و غالبا چې هغه هم را سره وردن نه شو نو موږ چې هغه احرام ته وردن نه شو نو لاندې ځو ځمکې سطح باندې دروازه وړه شانتې لاندې تلو خو هغه لار دومره وړه وه چې موږ پکې پټیټه تلو ودرېدې پکې نه شو نو یو ځای ته موږ چې لاندې ویښ یو ځای ته ورسېدو هلته بیا نیغ شو بیا ځای اوچت و خو دې لاره کې ټیټه وه بر اوچت شو نو ښي طرف ته هم پکې یو حال موږ ولیده ګس طرف ته هم یو حال و خو هغه ښي او ګس طرف ته حال ته څوک نه پرېښودل نو مخکې وي ځای یاره زما پړه تیاره غوندې شوه هسې داسې نه چې ساسر و نو ما دوی ته وایي تاسو غوښتی زه خو نه ځم مخکې نه ځم دا خو لږ بلا ده چې هغه سر ته ځم دا داسې په مصیبت د دنیا نه کټ ولکه مې سې وسوسه راغله چې دوی روان شو زه ورپسې روان شو نو بره بیا ختېدو هغه سر ته وختو چې وختو لږ ځای کې بیا په ټیټه لاړو یو غټ حال و صرف مونږ پکې دا یو لاره ولیدله یو حال ته ورلو هغه حال څو هغه د دوی د قبر ځای و لوی حال و تقریبا یاره دونه خو به تقریبا خدای مې دې نه خطا کوي خو 25 فٹ پتلنو او 10 فٹه تقریبا یا 20 فٹه 25 بائی 30 داسې تقریبا یا 25 بائی داسې به 15 فٹه پتلنو او 10 فٹه داسې او برخه مزیدار ده ګټو چت دی ور باندې نو هغې ته مونږ ورلو نو هغې کې د یو بادشاه د قبر ځای اوس یې ویستي دي اوس عجیبګر کې دا بادشاهان پراته دي خو بادشاه چې به پکې خاخ او څه جل به ورسره کوو مړه تاسو باندې به زما دا خبرې ټول داسې ښکاري لکه چې دوی په خوب کې لګیا دي عقل نه بار خبرې دي هغه ځای بادشاه چې به خخه و
حیران شي سړی. نو بادشاہ داسې نه خو چې ځمکه کې کنده ولو که نه او تابوت به ولا جوړوي کې به خاخو. تابوت دا څه دی؟ د کاڼي دی. تابوت دا کاڼي دی، د کاڼي صندوق. د کاڼي صندوق څومره دی؟ او ته پته چې د هغې قدونه زمونږ نه څه لږ دوه لږ زیات دی او پلنه او بیا چې یو صندوق جوړوي خو کولاو جوړوي که نه، نو د کاڼي ولا تراشلی دی، هغې نه صندوق جوړ کړی دی. کاڼي تراشلی دی دننه نو صندوق جوړ ښه کولاو که صندوق او د کاڼي د پاسه بیا سر یې ښودی دی. هغه سر یې څنګه دی؟ هغه سر باندې بیا بوت جوړ کړی دی. د دوی د خپل خدای بوت پې جوړ دی چې هغه سر را نیغ کړي که نه نو تا ته به بوت داسې ښکاري چې را نیغېږي، خو هغه پې د پاسه پروت دی، د پاسه پې بوت دی باقاعده، مخ، خېټه، لاسونه، خپې، سینه دا ټول ښکاري. نیم وجود د انسان چې دا خپو نه واله په دې منځ سړی اوت راشي دقسې نیم بوت دا مکمل د هغې د پاسه پروت دی. زما ګمان دا دی، ما دې ملګرو ته وویل ما وی دا سر یې زما ګمان دا دی چې دا م یو 1500 کسان را یو ځای کې چې او بیا م نه راغلی دومره دروند. ځکه کاڼي څوک اوچتولی شي چې 1500 را یو ځای کې که نه یاره چې په خوارو به پیزونه به ورته وهي اوچت به یې نه او دا صندوق د کافر بچو دا ستا بس چا پسې راوړی دی. په ټنونو صندوق دی که نه، په منونو نه دی، په ټنونو د کاڼي صندوق دی. پکې پروت دی، دی سنګ را دننه کړی دی، دی کوم ځای جوړ کړی دی، دی دلته را دننه کړی سنګ دی، دا دلته کې ښودی سنګ دی. قسم دی که پکې و اسم نو، لیکن هغه ځای کې مونږ خوله نه محسوسوله، مونږ پکې ګرمي نه محسوسه کړې. ښه مزېدار پکې ولاړو لوی چتو. نو دا بادشاه به داسې چل به یې وکړو، دی به په صندوق کې بند کړ چې مړ به شو او د پاسه به یې پې دغه سر کېښود او په سر د هغوی د خدای بوت دا به دلته کې دا بادشاه به یې سنبال. د دوی عقیده څه وه؟ د دوی عقیده وه د دې بادشاهانو چې روح نه مړ کېږي، دا جمدی وي او دا روح کله چې د روح وغوښتل نو دی به جمدی کېږي. خدای نه مني دا روح نه مړ کېږي، دا به جمدی وي. کله چې دړه کې رالل چې دی واپس جمدی کېږم نو دی واپس جمدی کېدی شي، او چې کله هله کې رالل چې نه جمدی کېږم دی به چکر یې نه به جمدی کېږي، او چې کله هله کې رالل چې جمدی کېږم نو جمدی به شي. نو دی به څه وي چې په دې صندوق کې به دی پروت وي، محفوظ به وي. که دا روح بیا وایي چې زه جمدی کېږم، دا روح ډېر طاقتور دی، دی به دا سر د ځان نه په خپله لرې کړي، په دې وجود کې به ننوځي نو چې وجود یې محفوظ پروت وي. او چې دا به بیا په دې صندوق کې دا باچا کې ښوده که نه، دا فرعون دا باچا، نو د سره به خپل زیورات هم کې ښودل، سره زر او سپین زر او هیرې او جواهرات. ولې وی بیا چې دی جمدی کېږي نو چې دا خپل کالي ورته یي چې وروسته هم دا د جشني نقش و نگار او د ده وینځې به یې مو سره په دا کوټه کې باندې کړل، د غلامان جمدي هبه مو سره باندې کړل. دله چې په ډوډۍ پخوله باورچي هبه مو سره بند کړ. دله چې په کوټه کې جارو والا څومره د خدمتګار جامو انځلو والا دوبي ډوډۍ پخولو والا جارو والا د خدمتګار دا ټول به وسره بند کړل. څه دپاره؟ وایي تاسو دلته تاسو د سره بندو که دا روح په ده کې راغی او جمدی شو نو چې ده ته خپل خادمان ولاړي خر بچو چې دروازه دې ورپسې بنده کړه خادم پلار به جمدی پاتې شي. اسانه زمونږ پکې وړه واته چې توسو تختو سره دې نه چې صحابه پکې نو د اکسیجن څه کمی پکې نو امي داسې انداز کې دا څیزونه جوړ کړي دي سړی حیران شي چې خدای پاکه زما سوچ دا دی یو ټکنالوژي دور مخکې تېر شوی دی. داسې ټکنالوژي به نه وه دا زمونږ د الکترانیک کې ټکنالوژي چې ده، بلکې ما یو تاریخ کته بېګا هغې لا بل څه لیکلی دي، هغه مې ذهن بلکل وانه غېشتل. هغه وی چې په دې احراماتو کې د بجلۍ د جوړېدو انتظام هم او د هغې نه هغوی بخار ته بجلي منتقل کوله، روشنایي باقاعده او دې کې به چې ماسخوتن به شو د احراماتو د سر نه به بلفونه بلیدل، ټول مصر به چمکاوېده. خو یاره زما ذهن دا شی وانه غېشت. خو به هر کیف دا یو ټکنالوژي وه په هغه زمانه کې، خو موږ ته اوس پته نشته ځکه څو ځله دا دنیا خدای غرقه کړې ده چې هغه ټکنالوژي څنګه وه، په کم انداز دا کاڼې ښې جوړې دي، په کم انداز ځکه سیمټ لنټر پکې نشته، سیخ پکې نه دی لګېدلی، لرګي پکې نه دی لګېدلی، ټوله تیږه ده او خټه ده. په کومه طریقه دوی دا بلډینګان جوړ کړي دي. نو دا به ورسره ټول دا سره او سپین او نوکران او غلامان او وینځې دا به ورسره بند کړل. ولې بادشاه صاحب به بیا جمدي کېږي، نو چې بادشاه صاحب جمدي شي نو چې دا خپل کالي او زیورات هم ورته وي او دی همقسې نقش و نګار کړي او تاسو خپل خدمت هم وکړئ. زما وروڼو دا احرامات دي، دا
د دنیا وما اعجوبه ده د دنیا وما اعجوبه ده د احرامات دنیا ورځي او ګوري ورتا او تاریخ هم لیکلی دی دا به پدې کې دا بادشاہان خاخول دا چې کوم د موسی علیه السلام د زمانه کوم فرعون ولید ابن مصعب ابن ریان مشهور دا سدا نومونو کې بعض علماء اختلاف هم کوي نو دې هم پدې کې پروت دیم پدې کې پروتو بلکې یو خبره به تاریخ یو کتله چې د عیسی علیه السلام د پیدایښت نه 1500 کاله مخکې په دې یو احرام باندې غلو حمله وکړه نو چې دنه پکې څومره سره اوس ملو سره بچو ته هغه ټولو تختول اب انګړي منګړي بدوی چول هغه ته غونډو تختول بهر کیف د موسی علیه السلام د زمانه د فرعون دا مخکې یو علاقه ده د التخخ کړو او دا خپل سامان او دا سره سپینه او سره کړو ان تغلو په املا وکړه نو غي بیا راوسته نو بل ځای خخ کا نو الته په غلو املا وکړه ځکه دی به سره خپل سره سپینه خودل نو بیا هغه د احرام ته راوړل نو پر احرام کې پروتو نو دا تقریبا 1905 په دغه کې 1898 کې دی بیا پیدا شوی دوا کم یعنی نور لسوا نوات دوا اتل لسوا اتنوي کې دی پیدا شوی دی اتل لسوا ولی قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي جو انسان کړي رم سر اوچت کی بیماری کې نه مرض نشتا ډاکټر حکیم ته محتاج نه دی بچو ته خزه ته نشتا نو ورته محتاج دی هغه ذات کوي ذلویم نو ویل شي فرعون ته ګورو بیوالی ته الله پاک قرآن شریف په فرمایي د خدای مقابله وکړه چې سوي حامان مال خټه باندې اور بلکا تختر على جوړه کا فجل حلی سرحا یو محل على جوړه کا لعلی اطلع الى اله موسی د موسی خدای سره یو خبره کو هغه سره مخامخ کېږم ویني لا اظنه من الكاذبین دا موسی خو دروغجن دی د پیغمان کوم کې دا دروغجن دی الله قرآن شریف په فرمایي فاستكبر هو جنوده في الارض تکبر داود لخکر تکبر کو مناسب نه بغیر الحق دا کبر سره مناسب نه دوی زستاسو لوی خدای ما ظالم بچی وي وظنوا انه او دی وي چې موږ به خدای ته واپس نشو خدای ته موږ پیشیو نشي خدای کم دی الله سوی فاخذناه وجنوده راومني ول سره د لخکره فنبذناه في اليم د دریاب په چپه کې مورو غردول فانظر كيف كان عاقبه الظالمين وګور ظالمانو واني لاظنه من الكاذبين موسی دروغجن دی عیاذا بالله خدای سره اوس را پاسه کړ سپېمه پوزه چنجو منجو والے دا غیر دغه نه جوړ کړی مومیاتو د وجه او باقي وجود نیم لاندې ته کپړه تا کړی دا هغه شیدونه په لګولې دي چې خراب نور نشي او مخ ښکاری باقي موږ په دې وطن کې په جوړه اب په لاسو شیشه جوړول اوس کارخانه ده او بجلی ده نو ته په شیشه